د پاک او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د چنګاښ 23مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستان د سرحدونو له وزیر سره د اسلامي امارت د سفیر لیدنه. د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي مسایل نه باید په مهاجرینو باندې اغیز وکړي. د تورغونډۍ له لارې منځنۍ اسیا ته د صادراتو زیاتوالی. د هرات صنعتي ښار څخه تر ټولو زیات کورني تولیدات صادریږي. او دا چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا د فلسطینیانو پلان سوی قتل عام تر اوسه د تل الهوا په سیمه کې د 70 شهیدانو جسدونه موندل شوي او 50 نور لا درکه دي. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د سرحدي سیمو له وزیر امیر مقام سره کتلې. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې یاده کتنه کې پاکستان ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنر تر سفر وروسته د افغان کډوالو د وضعیت د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. د یاد سفارت په وینا سردار احمد شکیب په دې کتنه کې ویلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او سیاسي موضوعات باید د کډوالو پورې ونه تړل سي. د دغه سفارت د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په موخه د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم خبرې شوې دي. تورغونډۍ بندر کې افغان مسؤلین وایي چې د هرات تورغونډۍ بندر له لارې ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوی دی. د مسؤلینو په وینا تیر کال به د دغه بندر له لارې په ورځني ډول 15 لارۍ افغاني محصولات د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادرېدل چې سږ کال دغه کچه 26 تر 30 لاریو ته لوړه شوې ده. په دغه صادراتو کې تر ډیره د هرات د صنعتي ښارګوټي کورني تولیدات په ځانګړي ډول غیر الکولي مشروبات شامل دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې هغه 2 تنه نیولې چې له پاکستان څخه 195,000 جعلي افغانۍ هیواد ته قاچاق کړي وي. د یاد دفتر په وینا نیول شوي کسان به د څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. او په پای کې د غزني د رسنیو دفتر عمومي رئیس اسماعیل التوابتا د الجزیرې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې صهیونیستي عسکر په یو پلان شوي وسلوال برید کې د لسګونه فلسطینیانو په شهیدانولو تورن کړي. التوابتا د یاد رسنۍ سره په خبرو کې ویلي اسرائیلي عسکرو زرګونه بېګناه فلسطینیان د غزې له ختیځ څخه د یاد ښار لویدیځ او جنوب ته لیږدولي او یادې سیمې ته په رسېدو سره یې پرې وسلوال برید کړی. التوابتا ویلي چې تر اوسه د ژغورنې د ډلو له لوري په تل الهوا سیمه کې د 70 شهیدانو جسدونه موندل شوي او 50 تنه نور نادرکه دي. ورته مهال د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د دغې ټولوژنې په غندنې سره دغه پیښه د ملکي او بېګناه وګړو د شهیدانولو او ټپي کولو یوه بله زړه بوژنونکې بیلګه بللې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.